بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسول الله وبعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. د افغانستان و ټولو تجارانو او تاجرانو او صنعتکارانو او ټولو ځوانانو او مشرانو ته د هر قوم د هرې ژبې چې وي په هر ملک کې چې وي السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. محترمو، اول موږ د قربانو نه او بیا د حاجي صاحب محترم عبیدالله نه دا مننه کوو چې موږ ته دا زمینه برابره سو په دې ځای کې چې موږ د خپلو ګرانو افغانانو تجارانو سره لیده کاته کوو او وینو سره. دا موږ ته یقینا یو غټه زمینه د دې برابره سول چې موږ د دوی هغه خبره هغه مشکلات لکه بعضو چې اوس اشاره ورته وکړل چې د دوی هغه مشکلات موږ واورو او هغه د خپله ځانه سره هم بیرته افغانستان ته ویسو د دې دپاره چې د افغانستان پرمختګ یوازې دا نه دی چې امنیت پکښې برابر دی. افغانستان دغو تجارانو ته چې دا اوس دلته په ابوظبي کې وجود لري یا په دوبۍ کې لري یا په نورو ځایو کې لري د هغو و پانګونو او سرمایه ګذارۍ او هر خدمت ته ضرورت لري. ځکه افغانستان داسې ځپل سوی دی لکه یو مریض چې به کرونا ونیوي اخر به دونه ضعیف سو چې سړی به پر مرګ بیرېدی. نو د افغانستان باندې دغسې حالات تېر شول، خو الحمدلله ثم الحمدلله بیرته بیا د ژونده کېدو په حال کې دی. د دې ژونده کېدو په حال کې دا معنا لري لکه دا کوم تجار وروڼه چې اوس دلته موجود دي چې هغه په افغانستان کې خپله سرمایه ګذاري وکړي، په افغانستان کې پانګونه وکړي. دا داسې یو مثال لري لکه یو دوا چې ورکوي یو مریض ته. موږ ټولو دا موجوده تجارانو وروڼو ته دا اطمینان ورکوو دا خو لیرې ځای دی، شاید دوی به هر څه اوري، خو په عمل کې چې څه کېږي هغه هغه رقم حقیقت نه لري لکه د دوی تر غوږه چې را رسېږي. خو بیا هم د دوی مشکلات ته موږ انشاءالله آمده یو. په هر نوع کې چې دوی ته مشکل پیښیږي انشاءالله موږ به د دوی مشکلات اورو او د حل لارې به ورته سنجوو. نو موږ دا غواړو چې دا کوم موجوده ناس تاجران وروڼه چې دي په هره برخه کې چې دوی کولی شي هغه زمینه موږ ورته برابروو. مثلا د برېښنا په جوړولو کې پانګونه کول چې بندونه یا د برېښنا د سنگ زغال برېښنا پکې راځي، په دې کې دوی پانګونه کوي.
او د هغه رقم د ترانسپورټ په برخه کې هم دا زمینه موږ دوی ته برابرولی سو چې دوی څنګه پانګونه او سرمایه ګذاري پکښې کوي. او د اوبو بندونه مثلا تاسې ته افغانستان معلوم دی چې الحمدلله د معدنیاتو څخه د شیزې رامال ولاړ دی. د خدای راضي چې هېڅ شی خلاصېده نه لري، خو دا د دغو تجارانو محترمینو و پانګونې او د دوی و سرمایه ګذارۍ ته ضرورت لري چې په هره نوعه کې کولی شي انشاءالله موږ زمینه ورته برابروو. د دې د دوی د امنیت خیال ساتو، د دوی د عزت او د دوی د مال، دا زموږ ذمهداري ده. نور خو موږ په داسې حال کې کابل ته راغلي چې حتی اکم بینګونه اکم شتمني د مسلمانانو چې وه هغه لا چور سوې وه. تاسو ته به پته وي چې کوم میدان و، میدان په دا رقم ټوک ټوک سوی و چې سړی اریان یې چې دا خو د دنیا یو سپر طاقت و چې افغانستان ته راغلی و. دا څنګه د یو کوچني چم یې کړی دی چې تایرې یې ویشتلي دي، موټران یې چپه کړي دي، وسایل یې خراب کړي دي، رادار یې خراب کړي دي. دا خو د اسلامي امارت شخصي شی نه و، دا د افغانستان د ملت شی و. او ځان ته حقوق بشر هم وایي چې موږ د دنیا د حقوق بشر دعویداره او ملاتړي. دغه اوس د افغانستان د حقوق بشر دعویداره خلک دي. کومې پیسې د افغانانو چې وي هغه یې بندې کړلې، کوم ډاکټران چې په کومو شفاخانو په کومو کلینیکانو کې کار کاوه هغه یې پر بندې کړلې. یعنې حقوق بشر دې ته وایي ډاکټر خو هم ستا ورور دی، زما ورور دی، هم ستا کار و خدمت کوي زما. دا خو په یو سیاسي دغه پورې اړه نه لري. نو موږ د ټولو تاجرانو وروڼو څخه دا خواهش کوو چې خپل په ملک کې اول ولاړ شي، پلا وضعیت وګوري چې وضعیت هم دا رقم دی لکه دا موږ چې اورو او که بل طرز دی. عجیز صاحب محترم چې کومې خبرې ته اشاره وکړه د تجارانو په باب، کومه ذمهداري چې موږ ته راسپارل شوې ده تقریبا دا به یوه نیمه میاشت بالا نه کېږي. خو په دې یوه نیمه میاشت کې د الله څخه راضي داسې کارونه سوي دي چې نه تر مخه سوي وه نه به وروسته وشي. ځکه لکه د کوشتېپې کانال چې موږ شروع کړی دي، انشاءالله دا که کامیابه شي دا د ټول افغانستان په سطحه دې ته هر څه ورکولی شي. یعنې زراعت دونه زراعت به د دې څخه دغسې تولیدي دغه به پیدا شي. ګینې د هغه رقم د نفتو افتتاح موږ کړې ده، یعنې د روژې تقریبا چې څومره ویل مې دي د هغه څخه په دا اوس کې چې موږ تقریبا 3 ورځې مخکې د شهاب الدین دلاور صاحب محترم څخه پوښتنه وکړه چې دا اوس نفت افتتاح وسو یو څه پر مرتب دي که نه؟ ولا الحمدلله تقریبا 10 میلیونه ډالر یې یاد کړل چې دا اوس بانک ته، یعنې د دې په معاوضه بین افغاني بانک ته راغلي دي. نو هم تاجر د دې څخه ګټه وړلی شي، هم د افغانستان ملت یې وړلی شي، هم یې د افغانستان حکومت وړلی شي. بله خبره جسا محترم د میدانو یا د کابل د میدان یاد کړله. دا چې موږ ماش کابل ته ورغلي د هغه وخته څخه بیا تر اوسه هم د دغه قربانو سره هم د نورو ملکو سره موږ په خبره کې، خو غالبا داسې به تر اوسه موافقه د چا سره نه وي سوې. او موږ به انشاءالله په دې خبره غور کوو لکه څنګه حاجي صاحب چې ویل چې موږ به د هوانوردۍ کوم مسؤلین چې دي هغه به انشاءالله موږ په دغه جریان کې واچوو، او دې هم په جریان کې تر مخه هم دي،
او موږ به توجه انشاءالله و دغه خبرې ته کوو، ځکه موږ ګورو چې د افغانانو اکثریت په دغه دوو ځایو یا په درو ځایو کې وجود لري. د دوی په دې ځای کې عزت، سر او مال خوندي وو، نو دوی چې څونه زموږ د افغانانو خیال ساتلی، انشاءالله موږ هم خیال ساتو. د هر چا قدر لرو چې افغانانو ته قدر ورکړی دی، عزت یې وربخښلی دی، سر و مال یې خوندي په هغه ملک کې، ځکه کو افغانانو باندې داسې حالات راغلي دي چې یقینا شپه نه تېرېدل. خو بیا موږ دغه ملکونو د هغه دولتونو مننه کوو چې په هغه ځای کې افغانانو ته شپه تېر ورکړي او قدر و احترام یې کړی دی. کومه خبره چې بله د اویزو په هکله حاجي صاحب محترم وکړله، دا زما سره په اجنډا کې شته. سبا انشاءالله موږ د کوربنو سره مجلس لرو، کېدلی شي چې دا خبره موږ د دوی سره شریکه کړو. د اویزو مشکلات یوازې نه د دې ځای، حتی زموږ تجاران وروڼه په نورو ملکو کې مالونه وړي، میوې وړي، د هغو اویزې هم دغه رقم دي. لکه تاسو چې مشکلات د اویزو په هکله لري، هغه یې هم لري. نو موږ به انشاءالله دغه موضوع د اویزو دا به انشاءالله د دوی سره په اول قدم کې موږ یادوو. د پانګونې یوازې د برېښنا او یا د اوبو خبره نه ده، نور لکه کرنیز تولیدات موږ الحمدلله ډېرې ښه زراعتي مځکې لرو. په دې کې تاسو کولی شئ چې خپله سرمایه ګزاري وکړئ. د زراعت صاحب وزیر سره تاسو کولی شئ چې په هر وخت کې تاسو زما د ملاقات غوښتنه په کابل کې وکړئ. هغه که یو راځي، که دوه راځي، که درې راځي، که پنځه راځي، که لس راځي، هر څوک چې راځي انشاءالله زموږ دروازه ستاسو پر مخ خلاصه ده. اوس هم په کم مجلس کې چې موږ په هفته کې دوه مجلسونه لرو، چې یو د یکشنبې ورځ ده، بله د چهارشنبې ورځ ده. کم تجاران چې راځي هغه زموږ سره شرکت کوي په دا مجلس کې، هغه را سره ناست دي، یعنې موږ یې راغواړو. داسې مجلس موږ نه دی کړی چې په هغه کې دي موږ سره دغه لکه کمینزاده صاحب او یونس مومن، یعنې دا خو اوس یو قسم نمایندګان دي د تجارانو، خپله تجاران هم راځي، صنعتکاران هم راغلي دي، هم راځي. نو نور ملګري او نور مشران به هم خبره تاسو ته په خپل مورد کې انشاءالله وکړي. اصلا زما دپاره خوشحالي دا ده چې اوس تاسو سره زه وینم او تاسو ګورم. دا زما دپاره ډېره غټه خبره په دې معنا ده چې داسې فکر موږ نه کوو چې موږ ته داسې یو زمینه برابره شي چې موږ دې خپل د تجارانو وروڼو سره ووینو او دوی دې خپل مشکلات موږ ته وړاندې کړي او موږ به د دوی څخه دا رجوع وکړو چې افغانستان کې څه یې په وس افراد دي هغه دې وکړي په هر بخش کې چې انشاءالله موږ یې زمینه ورته برابروو. وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.